Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope dear students you'll be fine and doing absolutely well. Welcome to our today's online class. Our topic for today's class will be find 9b before the word starts. Like always, we will start from the vocabulary. Then we will have the grammar explanation, and then we will teach you the book of starter. Find 9b. Listen and repeat after me. Actor, actor, construction worker, construction worker, station, station, place, clown, clown, hair, hair, painter, painter, artist, artist, successful, successful, alive, alive, lucky, lucky, clean, clean, entrusted, entrusted, bookstore, bookstore. In vocabulary bank we have place related words: city, town, village, bank, pharmacy, pharmacy, school, movie theater, hospital, store, supermarket, supermarket, museum, post office, post office, park, park, beach, beach, ocean, river, river, road, gas station, gas station, train station, train station, airport, airport. So we have the meaning, Pashto meaning, just right in front of all these words. So try to read and check out the Pashto meaning with yourself. The grammar برخی زمانگا موضوع دا were was چونکه دا the to be verbs past forms دی. to be verb باندې موږ په ابتدایي یونټو کې ډېر تفصیل سره وغږېدلو. تعریف او ډېر مثالونه او یو څه نور اړوند موضوعات یې موږ اخیستي وو. په نننی درس کې د to be verb تعریف کوو، خو د to be verb past forms کوم چې was a word دی له دې له نګاه نه د to be verb تعریف اخلو. نو تعریف به داسې راشي: was, were are used to talk about past state or existence. was a were د to be verb هغه حالتونه دي کوم چې د تیر حالت یا موجودیت خودلو لپاره ترې استفاده کیږي. که چېرته تاسې په تیر کې د خپل حالت یا د بل کس حالت یا موجودیت ښودلو لپاره خبرې کول غواړئ یا جملې استعمالول غواړئ. So in that case we use was for singular subject, were for plural subject. بیا موږ سره سبجیکټ په دوه ډوله ده. موږ مخکې هم ویلی وو چې سنګولر سبجیکټ هی شي اټ دی، پلورل سبجیکټ آی یو وی دی دی. د سنګولر سبجیکټ لپاره موږ واز لرو، لکه هی واز هغه وو، شي واز هغه وه، اټ واز دا وو. د پلورل د آی لپاره هم موږ د واز کارو، لکه دغه ځای کې آی واز معنا زه وم. یو لپاره ور دی، وی لپاره ور دی او دی لپاره هم ور دی. یو ور ته وی، وی ور مونږ وو، دی ور هغوی یا دوی وو. منفي حالت د was not چې د wasn't د کنټراکشن کې بیا wasn't ویلی شي. د ور منفي حالت were not د کنټراکشن کې بیا weren't ویل کېږي. سوالیه کې بیا موږ was او ور د جملې اول سر ته راوړو. یو څه مثالونه موږ ته راغستل شوي دي. I was sick last week. وایي تېره هفته زه بیمار وم. You were happy. ته خوشحاله وي. They were absent yesterday. پرون هغوی غیر حاضر وو. Was he in the class yesterday? آیا هغه پرون په ټولګي کې و؟ We were not happy when Afghanistan lost the match.
مونږ خوشاله نه وو کله چې افغانستان لوبه وبایله. نو که چېرته تاسو وګورئ په دې مثالونو کې به حالت اړوند غږېدلي اوسو او یا هم د موجودیت. وروستی موضوع موږ سره د کمیونیکیشن بینک کې کوم خاص پوښتنې نه وي نو ځکه موږ کمیونیکیشن بینک همداسې خالي پرېښی دی. نو راځو اوس کتاب برخې ته. کتاب کې موږ فایل 9 بی سیکشن درس موږ اخلو. راځو فایل 9B before they would start زوی مخکې له دې چې هغوی ستوري ول. سمبل پاست ټینس کې موږ بی ورب باندې وغږېدلو. په ویکابلري کې ان اټ آن پلیسز اړوند دا چیزونه موږ اخلو. دلته موږ ته لیکلي وی ویر ور یو تاسې چیرته وئ. I was at home وایي زه په کور کې وم. دا موږ د تېر موجودیت په اړه پوښتنه او ځواب ښیي. تر هر څه د مخه وایي ګرامر کې موږ سمبل پاست ټینس کې تاسې یو څه پوښتنې وکړئ. په دغه مشهورو سیلیبریټیز یا عکسونو کسانو کې وایي لومړی هو از ا سنګر څوک یو سندرغاړی دی. هو میکس موویز څوک فلمونه جوړوي. هو از ان اکټر اداکار څوک دی. هو از ا ټي وي شو او په دې کسانو کې کم یو کس هغه ټي وي شو یا هم ټي وي پروګرامونه چلوي. تاسې که چېرته د دغه کسانو په باره کې معلومات لرئ پوښتنه او ځوابونه ورکوئ. بیا په ضمن کې تاسو ویلی شئ چې دا خلکو دا خو د دغه کسانو اوسني وظایف دي. یعنې اوس دا مشهور کسان دي یا به سندرغاړي یا به اداکاران یا به د ټي وي برنامې پروګرام چلونکي یا د فلمونو اداکاران اوس. خو پخوا یا په ټول ژوند کې یا د دې ژوند په ابتدایي مراحلو کې دوی دا وظیفې نه لرل. د تیر حالت یا د تیر موجودیت یا د تیر وظیفې لپاره موږ آواز ورکارو. په دې کسانو کې کم یو کس واز ان آفیس ورکر و. د دفتر کارمند به کم یو و. واز ا ویر ان ا ډي جے دې کې کم یو خدمتګار او ډي جے والا و. دا ټول ځوابونه که چې د تاسې معلومات لرئ نمونه راواخلئ په دې خالګاه کې واچوئ. ممکن تاسې دغه کسانو تیر وظایف باندې پوه نه اوسئ. راځو لیسن اینډ چک ځوابونه د غوږ نیسو چې آیا تاسې کوم نمونه ولیکئ هغه صحیح دی که غلط. 3.39 1. Usual 3.50 1. Simon Powell was an office worker. 2. Russell Crowe was a waiter and a DJ. 3. Peter Jackson's first job was at a newspaper. 4. Jennifer Lopez was a dancer on a TV show. 5. Hugh Jackman was a clown. 6. Jackie Chan was a construction worker in Australia. 7. Megan Fox and Lady Gaga were waitresses. 8. Halle Berry and Kanye West were salespeople. دا د دې خلکو تیر وظایف یا هم دندې. ګوره تاسې دا خالیګام په واز ور سره بشپړ کړئ. مفرد لپاره واز او د پلورل سبجیکټ لپاره موږ ور کارو. دا چارټ یا جدول تاسې خپله ترتیب سره بشپړ کړئ. د دغه وازور اړوند د نور ګرامر لپاره you have to visit page 108 یو سلطم صفحې ته لاړ شئ. په یو سلطم صفحه کې د وازور تشریح شوی دی. لیسننګ داسې وکړئ هغه نوټونه ولولئ او مخامخ ایکسرسایز یا تمرین کومه برخه چې راکړل شوې ده هغه باید تاسې حتما مطالعه او ترسره کړئ as a your homework ستاسې د هومورک په ډول سره. بله موضوع موږ سره د پروننسیشن اړوند دی. پروننسیشن کې موږ سره اواز غوږ شئ. دا اواز تاسې تلفظ کړئ. بیا لاندې موږ سره اواز هم شته په هماغه انداز کې چې دلته یې وایي تاسې ورسره دا لغتونه تلفظوئ. 3.52 Bird. First. Were. Her. Work. Nurse. 3.53
3.53. Bird. Were they famous? Yes, they were. No, they weren't. They weren't famous. Up. Was he a waiter? Yes, he was. No, he wasn't. He wasn't a waiter. په سی برخه کې we listen and say the sentences in the past. لپټاپ یا هم کتاب والا تاسو ته جملې یا د انسانانو یا د چیزونو حالت په سمبل پریزنټ ټنس کې یا په پریزنټ حال کې بیانوي. تاسو هم دا جملې پاس ته واړوئ د واز ور په مرسته سره. لکه she is a waitress، هغه یو خدمتګاره ده. څنګه به چې هغه یو خدمتګاره وه، she was a waitress. په همدې ترتیب سره یو څه نورې پوښتنې دي. د ټونګ اواز نه وروسته کوشش کوئ تاسې ځواب ورکئ او بیا منتظر پاتې کېږئ تر څو خپل ځواب وګورئ و آیا ستاسو ځواب صحیح و او که غلط. که غلط و درسته طریقې زده کوونه. 3.54. 1. She's a waitress. She was a waitress. 2. Is he at work? Was he at work? 3. We aren't famous. We weren't famous. 4. It isn't hot. It wasn't hot. 5. They're at home. They were at home. 6. Are you sad? Were you sad? 7. You aren't at the gym. You weren't at the gym. 8. I'm late. I was late. دا اوس موږ سره شارټ غوندې کویز. وکابلري برخه کې موږ سره بیا هم ان آن اټ راغلی دی. د یادولو د چې مخکې موږ ویلې ان کله چې د یو چیز په داخل د کانټینر یا داخل د احاطه کې اوسي، اټ چې یو چیز کله چې په یو مشخص خاص ځانګړی ځای کې اوسي، او آن چې کله یو چیز د یو څه بل د پاسه اوسي. نو په همدغه درې واړو پرپوزیشن اف پلیس باندې تاسو دا خالګاوې بشپړ کړئ. د نور وکابلري لپاره لیټس گو ټو پیج 129 یو سلو نهشتم صفحې ته ځو، چیرې چې موږ د ځایونو په اړه یو څه لغاتونه اخلو. د هغه لغاتونه دي چې موږ او تاسې په وکابلري کې لږ ساعت مخکې د معنا سره واخیسته. اوس تاسې غوږ شئ او اوازونه تکراروئ ورسره. 3.55. 1. A city. 2. A town. 3. A village. 4. A bank. 5. A pharmacy. 6. A school. 7. A movie theater. 8. A hospital. 9. A store. 10. A supermarket. 11. A museum. 12. A post office. 13. A park. 14. A beach. 15. The ocean. 16.
A river. 17, A road. 18, A gas station. 19, A train station. 20, An airport. دا مو سره د ځایونو اړوند یو څه وکابلري یعنی کوشش وکړئ دا لغتونه تاسې په ترتیب سره پراکټس او همدارنګه تمرین کوئ او لغتونو معناګانې زده کوئ. Let's return to page 55 واپس 55 صفحې ته راګرځو. په 55 صفحه کې بیا complete the sentences from one being write in at or on. په دې درېواړو خالیګاو کې بیا هم in at on سمالیږي تاسو ولیکئ لکه his first job was in a newspaper که on a newspaper که at a newspaper. نو تاسې دا خالیګاوې بشپړ کړئ. بیا ما مخکې مو ویلي چې ان عموما یو چیز چې کله د یو څه داخل احاطه کې اوسي موږ ان کاروو. اټ په مشخصو خاص ځایونو کې او اون د یو د څیز د پاسه چې کله یو چیز موقعیت ولري اون کاروو موږ. I was دلته عموما لومړیو کې موږ سره اون کاریږي اټ کاریږي په بخښنې سره ځکه چې دا چیزونه دا ځایونه کمپلیسز دي دا ټول مشخص خاص ځانګړي ځایونه دي. او I was in کاریږي ځکه چې دا چیزونه عموما یا به احاطه اوسي یا ښارونه یا هیوادونو لپاره موږ هم ان کاروو. او بل I was on دا چیزونه دي لپاره موږ on ځکه کاروو چې عموما د سطحو د پاسه وي. تاسې غوږ شئ او تاسې دا واچئ په دې خالیګاو کې او بیا اوس تکرار شئ. تاسې غوږ شئ او همدارنګه دا حال یو تاسې تکراروئ معنا باندې سوچ کوئ. 3.56 1. Where were you yesterday? I was at home. I was at work. I was at school. I was at the beach. I was at the gym. I was at the airport. I was at the bank. I was at the movie theater. I was at a restaurant. 2. Where were you yesterday? I was in bed. I was in the kitchen. I was in a car. I was in Chicago. I was in Australia. I was in a meeting. I was in the park. 3. Where were you yesterday? I was on a bus. I was on a train. I was on a plane. I was on a boat. I was on the street. 3. دا موږ سره د preposition of place استعمال زوینه. تاسو دلته لیسن کې پوښتنه کوي where was Jason yesterday؟ وای پرون جیسن چیرته و؟ listen and complete the sentences. زه دلته listening play کومه تاسو ډیر متوجه اوسئ. دغه اوازونو نه تاسو معلوم کړئ چې دا سړی یا دا جیسن هی چیرته و. لکه شپږ بجو کې اواز نه داسې معلومیږي چې دی لکه چې کټ کې وي نو ویلی دی he was in bed. اته نه آن تر دې چې د شپې 10 بجو پورې دی چیرته وي. تاسې دا جملې د اوازونو مطابق بشپړې کړئ. 0.57 1. Two. 3. 4. 'Tea or coffee, sir?' 5.
Good afternoon. Can I help you? Yes. Can I change money, please? Yes, sir. 7. Welcome to Sunny Cafe. Hi. A sandwich, please. 8. دا مو سره د لسننګ په ترو باندې د جیسن ځایونه یا هم موقعیت په دې هیله چې تاسو دا ټول خالیګاو مو د لسننګ مطابق بشپړ کړي اوسي. ورسته موضوع موږ سره سپیکینګ اړوند څه وی عکسونه ته وګورئ د دوه دقیقو لپاره د هر یو عکس مطالعه کوي. Try to remember who the people are and where they were yesterday at 3 o'clock. وای معلوم کوي لمړی چې دا کسان څوک دي او بله دا چې پرون 3 بجو کې دا کسان به چېرته وو راته ووایه. لکه پښتنو کې where was he at 3 o'clock yesterday ځواب ورکړه. where was he at 3 o'clock where was he د هر یو کس په باره کې داسې معلومات وکړئ او ځوابونو باندې فکر وکړئ. تاسو کولی شئ د یو دوه صفحو ته لاړ شئ د پارټنر سره هلته هم د شیانو د موجودیت یا موقعیت په اړه پوښتنه کوي where were they where is it where are you باندې او کوشش کوئ مازه کې ځوابونه ورکړئ. وروستی موضوع چې موږ سره دی هغه impairs we ask and answer the questions. جوړی شکل څه دلته یو 15 پوښتنې دي یو 4 د ځوابونه ورکړئ. که پارټنر احیانا لرئ د پوښتنو ځوابونه ورکړئ که نه نو موږ سره په واتساپ ګروپ کې خپل ساوند یا وایس موږ سره شیر کړئ. Where were you yesterday at 10 a.m. پرون 9 بجې او یا 10 بجې چېرته وي. Where were you yesterday at 4 p.m. 6:30 پرون 4 او 6:30 چېرته وي. Where were you at 11:30 last night بېګا 10 او 10 بجې چېرته وي. Where were you last Friday Saturday night تیره فرایډے یا تیره سټرډے نایټ کې چېرته وئ. ځوابونه تاسې په درست ډول سره ورکړئ. This has been our today's online class. I hope guys you've learned some new things. Until I join you in a new lecture, I wish you all the best. See you in a next video.